د ژمي کې هم په میلیونونه افغانان له لوږې بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له هرو درو افغانانو څخه یو یې په وږې نس ویده کیږي او چا د سختو سړو او شدیدو واورو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. سر له اوسه په ټول هېواد کې د خوراک او سون توکو بیې هم لوړې تللې دي. هممهاله په میلیونونه بېځایه شوي هم د نړیوالو مرستو په تمه په خیمو کې شپې سبا کوي. نو دا چې افغانستان ولې د نړۍ له بېوزله هیوادونو څخه دی، له لوږې سره د مبارزې ګټورې لارې چارې څه دي، له میلمنو سره یې راسپړو. درنښت او هرکلی سپړنه کې مو زه خاطره صفۍ ملتیا کوم. په پیل کې د خپرونې موضوع په تړاو زموږ د همکار نجیب پاڅون راپور خپریږي. تر سړو خیمو لاندې ژوند د سرپناه په تمه شپې او ورځې تېروي. وایي د ژمي موسم په رارسېدو سره په آزاده هوا کې تر خیمو لاندې ژوند یې لا تریخ شوی. دا د افغانستان په ختیځ تورخم کې له پاکستان نه راکړه شوې کورنۍ دي چې تر دې دمه د اوسېدو لپاره ځای نه دی موندلی. اوس دلته سرپناه ده او خیمه ده، نور موږ چې نه لرو پوه شوې. بیا لپاره همداسې یو شی راته جوړ کړي چې موږ یو کوټې یا دوه کوټې چې فامیل هم کې سنبال کړي پوه شوې. د څېړنو له مخې په تیر یو کال کې کابو 200,000 افغان کډوال له پاکستانه او 600,000 کډوال بیا له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری د سرپناه نشتوالي سره مخ دي. تنګسي خوارۍ چې دا دومره رګدګ مه اوسم چې دا تنګسي خوارۍ راباندې تېر شوي دي او ورته رانه پاتې دي او موږ همداسې راغلو. دا به دا ماشومان کوم سر کې کېنو دا ښځې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې به د میلیونونو خلکو لپاره ژمی خورا سخت وي. د یاد سازمان په خبره دغه هیواد د یو شمېر هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د خوړو د ناامنۍ تر ټولو خورا بد حالت کې ځای لري. همداراز په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12.4 سلنه د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. د دغه سازمان په خبره میلیونونه افغانان د بېځای کېدو ترڅنګ د لوږې د بیړني حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې بیا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزارت ویلي شاوخوا 2.5 میلیونه بېځایه شوي خلک به نږدې وخت کې خپلو سیمو ته ولېږدوي. ناڅاپي سیلابونه، زلزلې، جګړې او کډوالي هغه څه دي چې ګڼې کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بېځایه کړي او تر ډیره دا کورنۍ په کمپونو او یا هم خیمو لاندې ژوند کوي چې د ژمي په رارسېدو سره له سختو ننګونو سره مخ شوي. خپرونه کې